کی ادب لوی شی دی الدین کله ادب دین ټول ادب دی ادب نه مراد تهذیب دی اخلاق سمول دی دا هر انسان ته دی ضرورت دی نو دیگه با د خادم ادب هغه ذکر کیږي چې خادم لا ادب ورکول پکار دی چې هغه بې ادبه نی او د دین نه انحراف نه کی د دین نه اعراض نه کی د دین د احکامو نه چرته روګرداني نه کی. وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني محرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن تسيد قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. حضرت عبداللہ ابن عمر نا روایت کے عبداللہ بن تسید دیوئی دا عبداللہ بن تسید چه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اولی گلو یو غلام بے ذهب او بے ورقین پسرو زرو سرا یا پسپینو زرو سرا یو غلام اولی گلو ورلی سرزر یا سپین زر ورکل فصرفهو د پاره د دې چې دا بیع او کې د دې د قانون مطابق او د دین او د شریعت مطابق فصرفه هغه وکړه هغه بیع یې وکړه فانظر بالصرف هغه پکې نیټه کې خو د مهلت ورکو په قیمت کې دې ته بیع فاسده شوله ولې صحیح بیع او اغسطل دادی چې لاس په لاس وي او کچری په نیټه باندې شي او بیا پکې سیواوالی راځي بیا خو هغه سود یو قسم دی بیا صرف چې په سرو زرو سره زر او په سپینو زرو سپین زر یا د سرو زرو باندې سپین زر هغې ته بیع ویلی شي خو هغې کې دا واجب دی په نورو بیعو کې نه په هغې کې دا واجب دی چې لاس په لاس به اخلي په یو لاس به ورکي په بل لاس به هغه واخلي او دې ته دا بیا صحیح شوه په دې کې به قرض نه کوي چې هغه ورته وایي دا نورې به درله بیا درکړم قرض به پکې نه کوي که لږ مهلت یې ورکړو نو هغه په سود کې بیا راځي ځکه ته ولې په قیمت کې مهلت ورکړه دې غلامې نو عبدالله ابن عمر صاحب چې وکتل نو فرجع الیه او واپس شده ته په هغه قیمت سره ورته وی ما هغه نور قیمت وی هغه وی چې بیا به درکم او ده ورته ویلي عبدالله ابن عمر صاحب چې داسې بیع به کې چې لاس په لاس به ترې نه اخلي فجلده جلدا وجیعا وی وهو ده لره خو سم یې ووهو ښه یې ووهو ډېر یې ووهو غصه مو د شریعت خلاف ورزي هم کړې وه نو ډېر یې ووهو وقال وی اذهب ورشه فحذ الذي لي ولا تصرف عبدالله ابن عمر صاحب ورته وی ورشه اوس تا خو سود وکړو نو چې وی وهه نو ورته وی ورشه اوس مال هغه خپل کم مال چې درکړو هغه راړه او بیا صرف مه کوه او تا پکې سود واغستو په سود باندې دې ورکړو نو عبدالله ابن عمر سے پاغی ناراض شو او غلام خپل اوهو د غلام دا وهلې په ځای باندې نو ځکه دلته امام بخاری رحمت الله علیه د هغې باب راوړو چې د هغه خپل غلام وهو نو په ځای وهو که هغه یې نه وهلی نو هغه ته به د دې خبرې اندازه نه کېده چې دا ما څومره غټه غلطي کړې ده بیا یو صحابي د نبي علیه السلام هغه چې د سود په معامله کې یو غلام د وجې راځي او بدنامی ور سره سوره راځي ځکه عبدالله ابن عمر صاحب قول او یا فعل د صحابي قول او فعل دا غي په وجه به خلکو بیا هم وی چې وای
عبدالله ابن عمر صاحب هغه غلام ولې داسې نه کړي دا تاسو وایي چې دا نه کېږي ولې نه کېږي لا خلک اوس یادوي که نه بعضې وخت کې څوک عالم یاد کړي یا څوک مشر یاد کړي وایي هغه چې داسې کوي نه داسې خلکو له ډېر احتیاط پکار دی عبدالله ابن عمر صاحب خو یو د دې وجې چې تا بیا غلطه وکړه بل دا چې تا ته ما څه ویلي و هغه شان دې ونه کړل د خپلې اندرې بیا صرف کې چې دی نه هغې کې مهلت ورکړو نو په دې وجه باندې ووهه دا بل حدیث دی وبه قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود الأنصاري ده قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه فالتف فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال الله ډیر قادر دی پتا باندې د دنه سوره قادر چې ته په د باندې الله په ډیر پتا قادر دی د دنه پتا باندې دومره قادر دی ته په د دوره نه قادر هغه چې پتا سوره قادر دی تا خو دې ډیر وهو د هدا نه د سیوا وهو اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك عليه الله ډیر قادر دی پتا باندې د دنه چې ته په د سوره قادرې چې ما وکتل فیدا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم او خو نبی علیه السلام ناڅاپه چې مې وکتل هو دا خو نبی علیه السلام دی قلت ما وی یا رسول الله فهو حر لوجه الله دې ما د الله په رضا دپاره آزاد کو بس معاف مې کو انو ما آزادول داسې شو چې بس ما د ژوند آزاد کو کلاو مې کده او آزادول ډېر وړه خبره نه وه لویه خبره وه ډېره لویه خبره وه آزادول دې څه وخت سره شته نه د غلامي شته نه ازادي ورنه د غلام آزادول او بنګلې ورکول په دې کې فرق و بنګلې ورکه ګاډي ورکه د هغې دومره ثواب نو څومره چې د غلام ځکه غلام یو انسان و یو بند انسان چې دی آزاد کړ نو د الله په لاره کې دا یو ډېر لوی خیرات و ډېره لوی صدقه وه د یو انسان ژوند دې کلاو آزاد دې کړه نبي علیه السلام وفرمایل اما ان لو لم تفعل ها کچری تا نو کړی دا کار دې نو آزاد کړی لمست النار نو تبا اور لره تلوي یعنی اور به تمه سکړی وي اور عذاب به درته ملاوېدو او یا دا ووي نبی علیه الصلاة والسلام چې تا ته به د اور دروازه کولاوېده تا ته به خامخا سزا الله درکوله دې دواړو حدیثو کې دوه مسلې راغلې په ځای وهل پکار دی او بې ځای نه وهل پکار دی د غلام د نوکر د شاګرد د مورید په ځای وهل خو دا خیر خو دا د غلام په هکله دی د زوی د ښځې که داسې وهلي چې هسې بس یو غزار ورکړي او هغه پرې ویریږي دا خیر دی یا به لاس اوچت کړي ورته وایي بیا به کې داسې او که داسې وهلي چې هغه دومره ګناه نه کړی څومره چې تا ووهه نو ستا نه به تپوس کوي د دویم حدیث نه دا معلومه شوه لومبي حدیث نه دا معلومه شوه چې په ځای وهل ټیک دی چې خلاف ورزي د شریعت وکړي نو د هغه وهل پکار دی ولې دې داسې وکړل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله ماشوم د 7 کالو شي نو په مونځ بیا ودروئ او چې کله بیا د 10 کالو شي نو وهئ چې وی نه وهي یا یې ونه یارې هغه به بیا مونځ نه کوي وایي به ورته نه کوي نو په ځای وهل پکار دی دا څه غلطه خبره نه ده اس کا دئی نعرے ہوئے چھے دیر وقت دا مشنو چلو چھے بچوں کو مت مارو مارنے سے بنتے نہیں بگڑتے ہیں نو آگئی دا سے بگڑاو کڑل بیوالو چھے پلارو گے تخیجنو اس وی بیا یو بل نوے مشن شروع کڑل چھے وحائی ہے میں بولی دا تاسو پچھے وائی نو منگ بے وحو چھے تاسو آئی چھے نوے وائی نو منگ بے وحو غوی زامانو تاسو پس پوئی تاسو کو کله مجاهد ته دهشتګرد وایي دهشتګرد ته مجاهد وایي اوس بیا جهاد پسې چې بس دا شته چې ته ورته جهاد وایي نو زه ورته جهاد وایم چې
چې ته ورته فساد وایې نو زه ورته فساد وایم. موږ درته وایو فساد وګڼه او جهاد وګڼه. دغه حساب د دې هم د NGOs یو پروګرام دی. څوکه وهایي ما چې دی فحاش دی به بیا غټ رزیلي. پلاران یې داسې کړل چې د پلار په خوله باندې بچی اوس غوږ هم نه ګرئ، وایي هم نه چې درته ماته څه وایي. ولې هغه ورته د وخته څه ویې نه، مور یې پې خفه کېده. نو وہی ہوتا ہے جو منظور نساء ہوتا ہے. د ښځو خبره خو مني، نو واړه یې نه وهل. بیا به یې چې وروسته ورته وایي دا کار وکړه، هغه به وایي کشف یې ونه کړه. یو سړي ته چا ووایي دا د څه دي؟ وایي دا مې زامن دی. وایي دا څومره عمرونه یې دي؟ وایي دا یو مې همزولی دی، دا یو رانه کشر دی، بل رانه مشر دی. هغه ورته وایي دا لا څنګه زامن دي؟ همزولی پکې ومي او مشر ومي، ټول کشران دي. وایي همزولی مې دا دی چې دی ما داسې عادت کړی دی، اوس چې کوم کار ورته وایم چې راځه چې وایي دواړه ځو. چې زه ورته وایم دا کار کوم، وایي راځه چې دواړه ځو. زه یوازې نه ځم. ولې ته به څه کوې؟ پلار ته وایي ته به څه کوې؟ دی مې همزولی دی. دا کشر چې دی نو دته مې ځکه کشر وایي چې ته خبره وکړم، دی وایي زه ښه نه ځم. دی کشر دی. دا مشر وي، وایي دا مشر خو چې زه ورته هم دا کار وکړه، زه مړه وایي خپل کار وکړو، ته وکړه که نه. نو داسې خو بنده ته مشر وایي. نو وایي زامن مې دي خو یو مشر دی، بل مې همزولی دی، بل رانه کشر دی. دی یاد ته راشي یورپ ټول تباه شو، ټول تباه شو، په خپله یې ځان تباه کړ. په شریعت عمل نشته. مسلمانان په شریعت عمل نه کوي، هغوی د شریعت منکر دي. انګریز خراب شو. پښتو ښځو کې، پښتو بچو کې به هر سینډوي چې خوري او پورته نشي تللی، څوک وله پخلی نه کوي. دا عزت په خپله الله تعالی یې ورکوي د یو انسان د هغه ښکلې عقیدې او د ارادې د وجې. زموږ د مشرانو څومره روب و، د عوامو او د خواصو. ښه مشران به چې ناست و، یقین دا مشهوره خبره وه چې پښتو معاشره کې به مشران ناست و، نو کشران به سرتور سر نه شو کېناست. ای به دومره په ادب کې ناست و، دومره په دغه سره به ناست. اوس هم شته په بعضې علاقو کې دا شی شته. د افغانستان خلکو کې دغه شی لا شته، موجود دی. مشر دی او کشر دی. ما خو ډېر وکتل پکې. یو ځای کې د افغانستان کیمپ و، هغې کې مونږ د چا میلمانو، نو هغه ګرمي وه، بجلي څه لږ وخت له لړه، نو هغوی ببوزې راوغوښتل، غټ ببوزې. نو هغه یو هلک ببوزې وهه، نو هغه ته هغه مشر غوسه شوی، دا څنګه ببوزې؟ ما یې صحیح وایي. وی نه وی دا دله وی یو ببوزې وایي، تا ته به دوه ببوزې وایي. ما دوه به څنګه وایي؟ وی ورکړه، ورشه وی بل ببوزې راڼه، بل ببوزې هغه له یې ورکړل ببوزې، بس هغه دا چل کو. وما دا دلته پبلک سکول ته لیږي، خو د ببوزې چل وله نه ورځي چې ببوزې به څنګه. نو څه وایي؟ نه په دی به مونږ ببوزې وو. نو بس اوږو ته به دې وخېږي، بیا به ستا په خوښني د ده په خوښه به ژوند تېری. ورټه ووهه، ورته وایه دا وکړه، خانده ورته ومه. خپل روب دا برقرار هم ساتل پکار دی. د خندا په خندا ښکلې ورسره خوشطبي وکړه، هغه د سنت عمل دی. خو داسې مه کړو چې هغه بېګړاو شي، هغه ژوند به بېګړاو کوي. نو د دین په ماحول کې ادب زده کېږي، بې دینۍ ماحول کې ادب نه زده کېږي، خو کله یو شان او کله بل شان. یورپ کې چې دی په ماشوم باندې سترګې راوباسلې، نو په هغې هم راپورټ دی. نه څومره خوند کوي چې مشر یې وله بوتل یې ولې، کشر یې وایي چې په ما یې سترګې رایستې دي. هغه په هغې کې په جیل کې، نو د هغه خدای والی چې بیا سترګې راوباسي، بیا دا چل کوي. سترګې راوباسي به ولې، هغه وایي به چې اوس که سترګې دې راوباسلې سي نه، چې دی وایي چې سترګې دې رایستې. یو کاري صاحب راته وایي چې په یورپ کې هم او صرف یو ماشوم مستي کوله، نو ما ورته داسې وکتل
هغه رپورټ کې ورسره زما هغه شکل هم جوړ کړو چې هغه کاري صاحب ورته وی ما ته وی چې ته داسې وکړه چې ما وکړل وی چې هم ته وی تا ورته داسې کړي خدای پاک په هغې کې وی زه کاڼېدم تلم راتلم خپل کیس به مې وکیل مې ونیسه یاره بیا مې ماشوم مور پلار لرړم هغه ماشوم بیا ما څه په منتونو رضا کړه هغه بیا ووی چې بس کاري صاحب نه دی پوه شه بیا به نه کوي داسې کاري صاحب به بیا داسې روانې نه کوي ماشوم به کوي کاري صاحب به بیا روانې نه کوي دا حل دی اوس په خپله تنګ شو په خپله په هغې تنګ شو پرسوده نظام به د یورپ د نظام نه میلاو نشي ښایسته نظام الحمدلله هغه د دین او د اسلام نظام تربیت پښتنو د معاشره چې څومره وه دا د شریعت مطابق وضعه داسې وه اوس زمونږ د خلکو نه هغه شریعت لاړو او مونږ سکولونو کالجونو طرف ته دومره متوجه شو چې لکیر کې فقیر شو خو چې څه په وینو هغه شان کوو د دی نه وې زړه مو وباسئ ځکه چې دی به بیا بېزړیه شي وهی هم ما راټی هم ما ګوره ورته هم بدماسې نه چې زړه تې وځي نو هغه کې زړه پیدا شي خو تش مور او پلار له پیدا شي بهر د چا د جواب نه او چې څوک د ادب په ماحول کې لوی شي غیرت پکې راشي د ده به ګور یوازې دا نه چې دی به سلیقې سره ژوند تېروي د ده درته یو بل صفت هم بیان کړو دی به ایماندار وي دی به غیرتي وي سود اخیستل رشوت دا انتهایي د بې غیرتوب شی دی دا لاس چې څوک چاته په حرامو پیسو پسې اصل د رشوت عمره سپک شی ذلیله شی بل دا به هغه څوک کوي چې هغه له چا ادب نه ورکړی دا هغه څوک نه کوي چې هغه له چا ادب ورکړی هغه به نه کوي داسې ولې هغه ته مور پلار غیرت خولی ادب به ورته خولی حیا به ورته خولی عزت به ورته خولی چې بچې دولت وروسته دی عزت مخکې دی چې دا ورته ونه ښایي نو هغه وایي عزت وروسته دی او دولت مخکې دی دولت ماله پکار دا رشوت چې څوک اخلي څومره په پټه اخلي چې دومره ښه شی دی نو واخله که نه ده په ښکاره یې واخله نو کله ورله چای پاڼې نوم ایښي دي کله ورله څه بل څه نومونه ایښي دي هسې به ښه زورونه کوي پولیس والا هم او افسر هم خو چې څنګه ورته پیسې په لاس کې کېدې نو وایي ما خو تا ته وایي چې لږ غوندې سوچ پې وکړه ته کېنوې بیا خبره بل شان شي بدله شي که ښه سړی شو چې په پیسو خبرې کوي که نن دا ښه سړی نه دی او که نه ملا له هم پکار دی عالم له هم پکار دی چې د چا مالدار خیال په دې کې ونه ساتي چې دی مالدار دی ده خو مال سره کړي د چا نه قرض راواخله واپس یې وله ورکړه خو چې د ده غم نه خلاص شي ټول قوم چې ته مخکې کړی ته د دې لپاره مخکې کړی چې تعالی الله یو شان مقام درکړی دی هغه د چا مالدار سړي په دولت باندې هغه مقام مخ خرابوه ځانله نو دا رشوت څومره په خفیه طریقې سره اخلي یو ځل په دې پینډای کې مونږ راتلو او بس ګاډی راله ودرو هکه ما ورته وی چې ته مه کوه هغوی ما ته وی هغه ملګرو وی دی چې وی تاسو دی څه کوي وی که ته ورته ډېرې ښې خبرې کوې نو بانټ مانټ یې کولاو کړو بیا رالل ما ته وایي هغوی خو یې پیسې غواړي دا بانټ یې ځکه کولاو کړو چې وی صیب ګوري نو د هغه په مخکې راله مه راخو هغه خپل صیب هم یادو زه هم یادولم هغه هم به چېرته اپلو او نو زه یادولم چې دومره ښکلو خلکو نه راله حیا راځي نو هغه راغی ښه وه مریدو نو ما ته یې ویل چې دی خو پیسې غواړي ما که روپۍ دې ورکړه ښه به نه داسې کوې چې راومې وختم ته دته څه وایې وی بس جي بچي دې ورته خدای دې خوار کړه ښې خبرې مې ورته وکړې دلمه یې ما درته کار کې څه جرم راوباسه که یو نقطه پکې وي نو بس ووایه نو پیسې به درله موږ درو بیا وی نه نه ځای دی در سره و اوس څه نه و ما هغه ته وي دا بانټ یې څه له کولاو کوي راته وی چې هغه څه نمبر یې چېسس نمبر چېسس نمبر ګوري چېسس نه وي چې را بانټ ودرېږي چې چاته ښکارو نه ماله پیسې راکړه رشوت اخلي داسې بې حیا مایده دله به هم کور ته ماسخوتن ځي او کور کې به دی وایي چې دا مې راړل دا مې راړل دا مې راړل چې خول یې ورته ني نو هغه کې خود بې حیایي راشي هغه کې خود بیا څه شرم حیا ني او هغه کې خود بیا څه غیرت ني نو
غیرت خو د دین نوم دی. نو غلام او نوکر یا کشر هغه د ادب دپاره د هغه وهل پکار دي، خو د حد نه سیوا نه، چې د حد نه سیوا نه شي. او بیا د دویم حدیث کې دا راغلل چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې تا باندې الله ډېر قادر دی د ده نه، ته چې څومره قادر یې په ده باندې، په تا الله ډېر قادر دی، د دې خبرې نه ته چې قادر یې په ده باندې څومره. نو هغه ما آزاد کړه یا رسول الله. ابو مسعود انصاري رضی الله عنه فرمایل نو معلومه شوه چې ماپ کول او آزادول یو مو یو قسمه ښه دي، که د بنده نه څه سیواوالی شوي، د دې نه دا معلوم شو. سیواوالی به نه کوي، خو چې که چېرې داسې سیواوالی راغلی نو بیا دې معاف کړي. معافي څه ده؟ یاره بس ته اوس بیا داسې مه کوه، ما معاف کړی د الله دپاره. او یا دې ورله څه ورکړي، یا دې پرې څه مینه وکړي چې هغه بیا هغه شان نه وي. زه خو اکثر داسې رانه وشي طالب ته غوسه شم، بیا راوغواړم خدای بخلي نور څه نو خو زه دې تاوانې کولم، پیسې والا ورکړم، دومره پیسې والا ورکړم. نور طالبان وایي موږ ته هم څه ووایه که نه چې ته موږ له موږ پیسې راکړې، بیا مې زړه خفه وي چې دا مې ورته ولې ووایي. نو بیا معاف کول پکار دي، رضا کول پکار دي، خو داسې وهل او په داسې طریقه نه دي پکار. خو د ادب دپاره خیر دی. مولانا یعقوب نانوتي رحمت الله علیه یو ځل یو طالب وهو، بس غصه شو ورته. پخوا طالبانو استادانو یو عجیبه تعلق و. اوس طالبان هم طالبان هغه شان نه دي، استادان یو مهو نرمي ورسره ځکه کوي چې طالب هغه طالب پاتې نه شو. بس چې څنګه دی طالب ته استاد په لخته اوچته کړه مولانا یعقوب صاحب رحمت الله علیه کتابونه لیکلي چې طالب خدا کے لیے مجھے معاف کرو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، خدا کے لیے مجھے مت مارو. مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا خدا کے لیے تو مار رہا ہوں، کیوں خدا کے لیے معاف کروں؟ خدا دپاره خو دې وایم، میں تو آپ کو خدا کے لیے مار رہا ہوں تو خدا کے لیے معاف کیوں کروں؟ بیا دې نه هغه وروسته تپوس وکړو حضرت دا دې څه پورې وی؟ وی قسم دې که زما دا خیال و چې زه تا وهم، ما د الله د رضا دپاره چې الله رانه ناراضه نه شي، الله رانه دا تپوس ونه کړي چې ولې دې دته ادب نه، خو ما خو د الله دپاره والې، ما ولې ته د خپل نفس دپاره والې؟ او لوی خلکو دا خو ډېرې عجیبه خبرې وې. میں تو آپ کو مار رہا ہوں اللہ کے لیے. چا ورته ووی حضرت یو سړی والا راغی او ورته ووی میرا بیٹا آپ کے پاس آتا جاتا ہے. هغه ورته ویم اچھا. وی حضرت اس کو اپنے مجلس میں مت بٹھاؤ، اس کو منع کرو کہ میری مجلس میں مت آیا کرو. تو مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ کیوں اس کو منع کروں؟ کہ حضرت اس کو آپ بگاڑیں گے، دنیا کے کام نہیں کریں گے اور پھر دولت نہیں کمائے گا. مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو بس بگاڑنا ہی آتا ہے، مجھے تو بگاڑنا آتا ہے، مجھے تو سنوارنا آتا ہی نہیں. تو پھر دوبارہ اس شخص نے کہا حضرت تو میں نے اس لیے تو کہا کہ مت بگاڑو اس کو. مولانا یعقوب صاحب غصے میں آ گئے اور فرمایا اچھا بھیا ہم تو بس بگاڑیں گے، اس کو ضرور بگاڑیں گے، ہم کو بھی تو کسی نے بگاڑا ہے. موږ چاروان کړو داسې شو. دا بگاړنا هغه بگاړ نه دی چې سنوار نه دی، دا هغه په خیال بگاړ نه دی، خو هغوی ته خو دا بگاړ نه سنوار نه ښکاري دنیادارو خلکو بازۍ ته الا ماشاءالله، او سنوار نه ورته بگاړ نه ښکاري چې موږ سره راځي نو یې خرابېږي. چې کالج او یونیورسټۍ کې صرف وینو که مونځ نه کوي هم وایي دی به ښي هلته، بیا خفه یي وروستو. ما ته یو صاحب وی ما یونیورسټۍ ته خپل دی ولګېد چې د کلي د ماحول نه لرې شي. ما د چرسیانو پوډریانو د ماحول نه لرې کړو، هغه هلته آیس شروع کړل. آیس وی په ژړا مې ورته جړل. ما یې سر ماندې وی په نه یم پوه شوی. ما ته اوس څه وایي چې څه مې کړو نو ښه به مې کړو. وی که دلته مې راوستی نو ښه به مې کړو. ما اوس یې رانه والې ښه ما ته به طالبان چرسیان کې اوس یې رانه اوس خو ما ځای ته دې رسولی دی. اوس چې طالبان راته ځای په ځای ناست دي بیا هغوی کې اثر راشي نو څه به ما مونږ نورې دواګانې لګې دي چې اوس به دا دوا هم ورله غواړو چې خدایه طالبان رانه چرسیان شو دی سم کې یا الله. ما دلته یې رانه والې
وی څه وکړم ما مرچ به ولدم یونیورسټۍ کې خراب شو زه دا نه وم چې یونیورسټۍ ته ملېږم خو تا ما دقه سوچ نه کړو چې یاره یوازې یونیورسټي نه ده د نجات لار د دنیا او د آخر د کامیابۍ لار چې ده نو هغه مدرسه ده ولېږه هلته فن دې زده کړي خو کم از کم عقل فکر خو ورته وښیه نو دی څه وایي دی وایي یعنې دا خرابېږي دلته کې مونږ هم دقه شان خراب ښه دي وروسته به بیا ارمان کوې که مونږ خراب نه کړل او کم خراب شو نو هغه به نه ګورې هغه خراب به ډېر خرابېږي دا خراب نه دي ښه دي خو دی زمونږ په خبره نه پوهېږي مونږ د دی خبرې ته دا رنګ ورکوو چې خدای مو وبخل زمونږ خبرې ته غوږ کېږدئ او د دی عقل او هوش ختم شوی دی ما هغه یو ځای تلم هلته مې دا شعر وی چې د بعضې خلکو ته زمونږ دا کار څه عجیبه غوندې ښکاري نو یو شاعر ویلی دی هر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے ہر چیز تیرے عشق میں الٹی نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے ستا عشق کې راته سر څه ګډ وډ ښکاري لیلا راته نارینه ښکاري او مجنون راته زنانه ښکاري دا زما د دې عشق هغه کمال دی نو د دې خلکو د دې محبت د دنیا کمال دا دی ښه ورته بد ښکاري او زمونږ هغه ښه ورته بد ښکاري او د دی هغه بد دی ته ښه ښکاري ورنه داسې نه ده الټه ده خبره څه ته چې دی ښه وایي هغه بد دی څه ته چې دی بد وایي هغه ښه دي دی به دیوانه خندد و دیوانه به دی خلکو لیوني پورې خاندل لیونی خلکو پورې خاندل دی مونږ پورې وایي مونږ وو نه دنیا به په بله واوړي خو الحمدلله مونږ به دا محسوس نه کړو چې دا وو چې دنیا ښه ده او دین نه الحمدلله زمونږ دې خبرې له به تاسو راځئ زه دا مثال ورکوم تاسو وګورئ تاسو به یو عالم یو صوفي هغه نه لیدلی چې هغه چا دنیادار له تللی ورته ویلی دي چې پریشانه یم څه طریقه راته وښایه خو الحمدلله آی روز روزانه دنیادار دنیا سره تعلق لرونکي افسران وکیلان ډاکټران هغوی به راځي او هغوی به دا وایي چې جي مشکلاتو کې ګیرو سره وښیه مونږ به چا خواته نه ځو دی به مونږ خواته راځي ولې خیر دلته دی الحمدلله خیر دلته دی خیر څه چې دی نو هغه الله ربالعزت دې دریو ځایونو کې ایښی دی مدرسه مسجد مدرسه او خانقاه دې کې ایښی دی الله ربالعزت دی به راځي مونږ به نه ځو ځکه مونږ په حقه یو دی خو به راځي او دی ته مونږ وایو چې مونږ سره دې ځای سره تعلق ساتئ مسجد مدرسې او خانقاه سره ستاسو له دنیا هغه کار به هم برابر وي خو که چېرې دې سره نه ساتئ تعلق نو دنیا به هم خرابه وي او اخر به هم خراب ناس وي دوا ایجا او دوایي هم دلته کې خانقاه کې ملاویږي شفا ایجا الله به دله صحت هم خانقاه کې درکړي مفتو کې به الله درکړي ډېر خفه کېږم تاسو او مونږ ګورو چې څوک بیمار وي نو مونږ په هغه خفه شو بلکل په هغه هم خفګان پکار خو چې څوک د زړه په رنځ اختی د دنیا په محبت کې بیمار شوی یقین وکړئ د هغه تپوس له تلل پکار دی د هغه تپوس له چې ما ته اورېدلی دی چې ته بیمار شوی یو خو به درسره هغه جنګ وکړي خو بیا ورته په مزه ووایه پوه شوی یم چې تا ډېر زیات غفلت اختیار کړی دی د دنیا ته مخ کړی دی دین ته شا کړی ده ته بیمار شوی نو که دا ورته نشئ ویلی تبلیغي حضراتو او زمونږ د ذاکرینو کار ورسره کوئ ورته وایي الله دې وښه راځه چې ځو هلته کې ښه به شي سړی ټیک ټاک به شي الله به دې ښه کړي نو ښه به شي بس ما تاسو ته په تېرې جمعې ووایي ما الله به یې ښه کړي او بله جمعه باندې وغالمه هر څه سره وایي الله د چا د هدایت اراده وکړي نو هغه کله کله تشو راتلو سره الله ربالعزت صحیح خو حقیقت دا دی لکه دلته چې خانقاه کې حقیقت دی نور ټول مجاز دی الله دې زمونږ او ستاسو د حقیقت والا زندگی نصیب کړي صلی الله تعالی علیه وسلم